سم دي خواهد سم تو زه شاگرد وګورم ګراک مې راکړې نه دی پیدا کړی همداسې خوندور جګونه مې در پاخه کړه د خدای بنده شوم بالا نور ته جوړېږي مګر کومه دی د ګراک چې درک نشته یو خو ته داسې پاشه کې د خدای بنده چې زه خپله ګراک سم بیا که دلته راسم سمه پاشه کوم څه وکړم چې ګراکان نه راځي دا بیا ستا بخت دی غمې مه کوه استاده داسې ګراکان به راشي د خیره سره وم چې مار ځای کار کړی د ګراکانو باران یې پر مګر ته د چا پر مخ راکښېنې ستا مازې خبرې دي ستا ده غمې مه کوه څه پکې څه دي غمې مه کوه استاده غمې مه کوه بېغمه اوسه بېغمه اوسه یوه خوا ګراکان زه بلې خوا چا سره غورځېږي السلام علیکم وعلیکم السلام الله خو دې راوله دی زر ګله دا دې راوله دوړې په خیر ورته وګوره د خدای بنده دغسې خوشحاله ګراک رالی ښه ده واسه استاده قربان دې سم الله دې غم مه راکړو وروره ما ته وګوره غواړې چې شي داسې سورکړی چرګ سورکړی ماهی سورکړی بل آس پسه سورکړی یو ورځ هم داسې پسه سورکړی په ځان پسه نه و خبر زه سور یم روان و هماده سورکړی و یاره زه خو چې ده ته ګورم دا سورکړی شیان به د ده معدې ته نه ایښه دال به دی زه هم ډېر وخوري دی به د معدې تکلیف لري خو به لري یاره زه به ما داسې فکر دی زه د پټاټو بورګۍ به دی خورې بورګي سره به نه جوړه ولې بورګیان یې ډېر خوړلي دي خوراکي رنګ له داسې وي لکه بورګۍ نو خو موږ به د داسې پسه نه وکړو چې دی چی شي خورې آفرین زما وروره ته راته ووایه چې ته ګرسري کې خورې چی شي مازې وایه چی شي خورې یو شی خو ووایه وامه ګوګۍ خو نه خو ووایه چی شي خورې ښه ګوره ډنګر سوی یم یا دغسې سوی لکه څه شي استاذه که له هغه دغه زه ډوډۍ نه خورم ما زم د بجو پوښتنه درڅه کول څو بجې دي ولې موږ د خلکو بجو ته ولاړ چا سړی راسي څو بجې دي دا جګونه ما چیشته پخ کړي دي استاذه خو دا وخت به دې ورښولی چې موږ تاسو له د اشپزي کوو دا ساعت ته نه ګورو پر ده خوارکي هم ناوخته ورښولی به دې د یو ساعت کیر شي ولاړ و خبرې یې نه کوئ تا چې قفس کې نیولی دي خو راته ویلې به یې وایي نو چې بجې راوشو تا خو هم د ګراک خیال پر وکړې د څه بیا ما ته را غږ کړه چې هله ګراک دی اوس یې لاکه ورسه خپله اوباشي چې کوه زه به خپل جېګ لرم هسه خپل سبا نه چې در بل سبا ولړه ګراکان نشته الله خو نو د هغه مناسب دی نو څه پکې نو ماښام به ما ته راکړه کور ته یوسه